چې د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلي دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي. که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي. عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباه شوه او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن د هغې جواب چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړه شي خبردار چې د هغې متعلق دا ونه وایئ چې دا مړه مړ بم ورته نه وی دا مړه نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړلی کیږي دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومې الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلي دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو. د هغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به را ژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ترې وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی را ژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي وو چې مړ و. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زما دې قوم ته ووایه چې تا باندې لاندې څه تېر دي. وی صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خښې کړم او خلق رانه لاړه نو یو 2 کسان راله د الله د توحید تپوس یې رانه وکړو ما جواب ورکړو هغې لاړه بیا نور کسان راله هغې لاس راکو ستړي مشي را سره وکړه هغې م لاړه دا لاړه کوم طرف ته ښي طرف ته زما په قبر کې یو کړکۍ وه په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې ته م ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زه م ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولې پکې بیږي. نو ما خیال وکړو چې د بازیګر ټایم دی مونځ کوم. دا م حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خښې کي نو که نیمه شپه مي نو په قبر کې په ده زیړی مازدیګر نیمه شپه دې خښ کو خو چې خلق دې لاړ شي نو لاندې په ده مازدیګر دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هار و هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو مرایم پکې اچولې او خپلو کې م خبرې کولې هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تېر شي. وایي زرګونه خوشحالی دی د یو ساس کې د غم نه قربان شي. عیش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پوی هم نشي او پې وخت تېر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي
نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ ته بړه کې وې چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار دا و چې هدیره کې چېرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو واپس را وګرځېدو صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولي دي لیکن دا غبې نیازي ده یو 2 ګناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولي. اے صحابه که د دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خښوئ په ځمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی وې. او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خښوئ نه بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وای چاته وای الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې صحابه او دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو تشي متیازې به چې وکي او دس به نه وچولو هغه ساس کې به په بدن پرېوته نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی دی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی. څوک ویلی شي یو سړي ما ته وی چې یاره جي په دا دومره معمولي خبره ډېر رونیو ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر ځای راځې کمزور یم مونځ نشم کولی لږ زما دپاره د دې مونځ معافي دې وغواړه چې راته یې معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وویل مور مې داسې وویل ورته وایه چې مونځ مه کوه معاف شو. څه ورځې تېرې شو بیا یې زوی ته وویل چې بچیا خدای ته ووایه چې لږه ښکلې غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو ښکلې نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وویل مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی. چې مور ته دا ټکې وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کړم. ویلې ولې؟ وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې؟ خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي. معامله د قبر دا پیغمبر ویلی ده قرآن ویلی ده بلکې پیغمبر هم نه ده ویلی. مرګ نه وروستو سړي سره به په قبر کې څه کېږي دا خدای ویلی. نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده
چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي، والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغې دپاره محنت او مشقت به پکار دی. داسې خبرې مړی کوي لکه زه ورته چې کوم. ته څه خبرې؟ یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو. خلق ورته دوست مړ دی، وی ها راغه ورته داسې ودرېدو. دا شعر ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروي سخت بے مہری کے بے ما میروي. او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوي، یوازې روان شوي. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاه عالم روئے تو، اے تماشاگاه عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروي. دنیا خو ستا د مخ تماشا کوله، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو عیار ورته د کفن نه لاس راوویستو. چې لاس یې راوویستو، د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو. بزرګانو وی که د لاس ورکوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې ولا لاس راوویست. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مونږ قالم پوره نه دی زده کړی، نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده، ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو، نو لحد ته شګې وروغورځېدې. صحابو بیا هغه تبه را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی، ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تا اوس یې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار دی، محنت او مشقت پکار دی. سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی. لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی یې راشه وګوره. فلحال مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی، مونږ ته یې وښایه. هغه په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دوں. لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. اڑه به څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري. اڑه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی، ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. اوبو د پاسه ویل ښه، دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره، بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله، بس اوبو د پاسه به ګرځي. ویل ډېره ښه ده. به دریاب غاړې ته ورغلی، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانې وردنګلي دي. چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی، د پیر نامت یې هېره شوې ده. یا الله یا الله یا الله، خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي. ښه وګرځېدو، راغی پیر ته وی څنګه چل؟ پیر ورته څنګه چلو شو؟ وی صاحب ستا حکم خو مې ومنلو، خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو اوبو راونیوم ستا نوم رانه هېر شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه. وی بچیا دغه وخت کې د زوی یادو؟ وی نه. وی ښځه؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. وی زه؟ وی نه. کور بال بچ؟ ویل والله که مې هېڅ یادو سوا د خدای نه، چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله. ویله کې د بل څوک نه و سوا د خدای نه. وی نه. وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري. تاسو پوه شوئ په خبره؟ دړه صفائی غواړي. لغوندې محنت سره که تا ونه لید، زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې
په مومندو کې کړی ډېر لوی بزرګ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر اوسم شته ابل کالي زه باجوړ ته تلم چې رالم په ورله او سم شته باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب موږ د خپل مړې وړو ترمزو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړي وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جیته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شي نه دی لیدل لکه د لحد دغه ګلاب بوین چې را وزر به سغي تختې ورته صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مالای پردای خیر خبرې ډېری دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلي پیغمبر په خپل دي بلکې قران ویلي دي چې د پیغمبر د خلینو کوم خبري وزي دا خبرې د پیغمبر د ځان نه دا وحي وي چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړ صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیګا ما یو خوب لیدل ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سره زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ما وی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و ادو کسو راتوي چې یا رسول الله فانطلق مخکزه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناس ته یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس د خلې ته ورچي دا خلې داسې شلې او بیا ورځي او شلې او بیا ورځي یا بار الہ دا څوک دی وی چې نور مخکزه چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې دا سوق دي ویجی نور مخکې دا چې نور مخکې دارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کان راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي دا سوق دی ویجی نور مخکې و ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود و یو راته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیه السلام دا سم چې درته وخود غوکې د چوستې به پوي یا رسول الله کم سره چې پروت او سری په کانی ماته دا جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به پې نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه د به بیا پکې نه دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتار دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به سرداری کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلې دا او جوړې دا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سیوا د شر او د فساد د خبره
لارې شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې بغرزیده، او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې بغرزیدي. نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي. اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو. نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام، زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تالاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکوونکی. سود خور چې مرشي داغه قبر به د وینې او د زو تلاوي تر قیامت به پکې وتی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتل، بیا سحر صحابه او تویل دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه او ته بیان ک. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کوي. ٹھیک شو؟ کته وی رښتیا ده که دروغ ده؟ نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو. او کله پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا. قران کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان کا. د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله. هغه واقع هم دا و چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر ځنکدنې پر راوست چې ځنکدنې پر راوستو نو ځنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی. سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو. سلور زرا کالا پس ورته وېسم کلان دې سال دې او ستا سحالو وې صاحب نور خبر نه. سلور زرا کالا می وشو چې مړی ا د ځنکدن تاریخواله میلاد خلینه تل نه دي. اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تاریخواله د ځنکدن میلاد خلینه تل. عزیزانو یو د اوریدو خبره، عزیزانو یو د اوریدو خبره او یو د لیدو خبره. زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغه ورځ تاسو کو چې د خپل باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځې.
هغه ماته وی چې مولانا صاحب دا لږ وګد باسته څو وخت به ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېر څو ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم. غریبه در په در خاورې په سر کړی یم. پلارا روانو ما یو اوخ لیونی شوی. چې اوخ لیونی شوی نو هغه مالک هم ته نه منډې والے او خلق هم ته منډې والے. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی نو د اوخ ته په دې پوزه کې داسې چارګل غوندې اچولې هغې کې پړی اچولی دی. چې راوی نیسم نو ویل دا هغه اوخ چې ما ته وکتم نو اکرې خراب نو ما هم ته منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا را پسې ده. کیناګر ډېری خو د اوخ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوخ ډېر سخت کینهناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو را پسې راتلی شو نه نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د دې سرنګ دی خولې ته کېښو چې روزې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تېر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی. یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین. لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وپې دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وپې. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نو وې ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدی یا نه دې بلا نه به دې اوس څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده نو د اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو رپ یې نه والو بس غلې پرته وه په دې سر سر غوندې اواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ ساعت به چې تېر شنو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي د ډانچې ته به یو ټک ورکړو. چې ټک به ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده. بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده بیا به څه ساعت پشکوش شو بیا به ورغی او د دې د سر له به ټک ورکړو د دې مړي د سر له نو بیا به داسې چنګ غوندې اواز پکې وشو. اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نو وې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه. نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لوی بلا نه خلاصه کړه. نو اژدها داسې وخوځېده نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته. وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شوه او روانه شوه د دې سوري دې خولې چې د سوري خولې ته روانه شوه نو دغه اوښې
په دې بوتاړ باندې یو چک په لګول او بیا ته ووت دا اوخرا ګنجله کښه او اجدها لاړه ډېر سات تیر شو دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مړ شو وې دا سرنګ نه چې زم راووتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تیر وېسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زرته د بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکي نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلې شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتله سورې پس اقربا رااله مونږه وباس وړوې ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینه لکو چې لاټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خلای دی وخت کو تراغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د څه حالو چې 3 ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچ دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره ده دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخه لراغه اوسم د رامداس کې ژوند دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی پکې مړی دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي موارد شوی وي دومره زمانہ په تیر زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې د زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې بغلیاو شوی دا سړو ته مې وای چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کدي قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وای داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپه داسې ونی و ما لاس وردن نه چې وردن نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر و او دا مړه داسې پروتو تابو ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوز لاس مې په خو والو کفن داسې تابو اوسته د بجاج د دکان نه راوړل داسې پکې پی اوم په دغه دیرا دیو زنه مازیګرت لمه زما کور رامداس کې ودلې به چې جمعې منځ کو نو د دې ادیره په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راځتو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته وې مکه وې لکه نه یو سات زمو درېدم تماشه ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړمبه خختار لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړه کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې می ساوا غسل او بیا زر ور پسې خخته ولا ګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شې شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندي کوي څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې
نو مور مور ته څه چغې وهې وې مور ته ځکه چغې وام چې دنیا کې زه ژوندی یم ما به چې وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو د هغې قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو اوس هم ډېر تکلیف کیم که چېرته مور راته قربان اواز مور ډېر زورور شی د دې قوم د بد ورځو یو لویه وجه دام ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه کې اف قدر بنه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما څنګه چې وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم اے الله داسې رحم زما په مور دا بتا صلاح ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي ووري مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تاسو سره دا علم دی چې چاته وګورئ او داغه ماهیت در تخکارش ونه منی نه دی ونه ورځه لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ولې ګورځ دی جمعه دی افغاني صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپي بيشوګان بيزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم وی گبراو شو وی بیا راته په مخ کې لاس راخونو بیا باندې ادم راته ښکاري وی ماته وی چاو ابي کچھ کام اور بھی بیا ویله ټمټم کې کېنه په خوانو بزرګانو په ټانګې ته ټمټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم نو افغاني ته ورته چې دا زنه منم ورازا لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرې نو بیا زما په مخ لاس راخ چې لاس راخ کو و چې د ادیره ته مې کته په خدای مې د قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانه مولانا افغاني هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمر علم د چاني په ایشیا دا غسړیو او دا د سترګو واقعا نازیدانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم دې او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا پوګه پاتې شو ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیښ شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیښ شي الله به ورته وایي چې د پلاني سړي پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کی پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي ا پیسہ به بیا پریوزي نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی
نو په دومره مزل به ورټوپ کوي چې 80,000 کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتاری او که په غلطۍ او په یېره تې نه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه؟ هر سړی بېمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجې نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تېری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دې په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري. پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار به نه وي، رور به نه وي، مور به نه وي، عزیز به نه وي، تربور به نه وي، دوست به نه وي. څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي چې قرآن هم در نه لرې وتښتي، پیغمبر هم در نه لرې شي او راشي درته څوک درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. دې قبر ته تاسو ګورئ جوړی یې د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د وخ د کوپ په شان داسې شی جوړ کي، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او خپو ته کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیایي د هلکان پې داسې لاس وایي خویایي را خویایي یې. خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کیدی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د دغې شکلونو ته وګوري نو ړتې بوټوځي. اول سوال پہ ہو کہ من ربک ستا رب سوکو نو دڑا نہ بوٹوتے من ربک ستا رب سوکو دیور تو ہا ہا دا الفاظ دی ہا ہا لادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئیگم چھ زما رب سوک څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی
نو عزیزانو عرض می داو چې من ربک ستا خدای څوک و؟ ته به ها لا ادري والله کفر. من نبیک پیغمبر دې څوک؟ ها لا ادري والله کفر. وای به مونږ ته پته وه پلیتا چې ته به همداسې جواب راکې. نو یو گزار ولا ورکی. حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدې شي الا الثقلين، مگر پیریان او بنی آدم نه اوري. نو که خیال وکړئ چې څومره گزار تیزي دومره چغه تیزي چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدې کیږي. الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار. اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي. کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي. ګوري به هر سړی او سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل. او مریا د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو؟ دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دې به څه وایي؟ وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکه به ورته وایي چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به همداسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو، که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسی د مازیګر ټیم بی چې منځ کوم. ملائکه به ورته وایي نم که نومت العروس او د شپ دلتا پشان د اود کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې به می او داسې خلق به می چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیال؟ دا مړی به ورته وایي ها لا ادري. آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنما، نو ځمکه به پرې راوچته شي، نو دا پختی به په یو بل کې نه باسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي. داسې ټک به ورکوي چې د هډوکي به په قبر کې ټوپونه وي. یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه، چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي. یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض مې داو چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال بې کنه چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي